السلام علیکم ملګرو د پاکستان او د نیوزیلند اول ټي20 میچ شو د میچ مکمل سکور کارت سره شریک کوم پاکستان ټیم بهترین پرفارم شو کو په دغه میچ کې خو حالانکه سکور هم ډیر زیاتو 200 سکور نیوزیلند کړو پاکستان څومره وکړ په څومره سکور سره نیوزیلند دغه میچ وګټو مکمل معلومات د سره شریک کوم پاکستان ټیم زما په حساب باندې زما په نظر باندې چیرې یو ځکه لکشن معمولی غلطي ځکه کړل چې پاکستان ټیم چې کم سکور ورسول ډیر ښه سکور ورسول دي خو د پاکستان ټول بغاړي مو شوې دي د سایم ایوب سره محمد رضوان په ځای باندې دلته دغه پکاور فخر زمان تقریبا دی څورم پنځل نمبر یې فخر زمان د څورم پنځل نمبر بیټسمن نه دی فخر زمان د اوپننګ یو ډیر ښه هیټر دی یو زبردست بیټسمن دی په نیو بال باندې زبردست سکور راوړي سرکل باغې سایم ایوب والے وي تیز سکور به کړی نو پاکستان ټیم به دغه سکور راوړلی خو په هر حال فخر زمان ډیر زیات لیټ رسېدلی او رضوان دغه سره په اوپننګ کې رسېدلی رضوان رستم کولی شي مخکې کولی شي فخر زمان چې دی رستم نشي کولی د هغې خپل دی چې کوم دی هغه اوپننګ دی نو راځو دغه میچ مکمل سکور کارت طرف ته چې ما خو سره خپل نظر شریک کړو تاسو ما سره خپل نظر په کمنټ کې شریک کړئ چې پاکستان ټیم څه وجه چې دغه میچ ویلو نیوزیلند ټیم 200 سکور کړی اتلو بغاړي سوځلو پاکستان بالینګ سیټ ته راځو شاهنشاه افریدي په څور اوورو کې شپږ سوي سکور ورکړي ډېر زیات سکور ورکړي درې وکټې اغوستې دي حارث راؤف په څور اوورو کې څور د سکور ورکړي دي دوه وکټې اغوستې ده په کې دښنه بالینګ کړی دی امیر جمال په څور اوورو کې شپږ د ورکړي دي او کوم وکټې اند اغوستې عباس افریدي بیا بهترین بالینګ کړی په څور اوورو کې څور د سکور ورکړي او درې وکټې اغوستې دي اسامه امیر په کې بیټر بیکاره بالینګ کړی ځکه چې ډېر زیات سکور ورکړي څور اوورو کې یو 50 سکور ورکړي دي د اوورونو په کې ډېر زیات ټکېدل ډېر زیات سکور ته اغوستل شوی او کوم وکټ اند اغوستي پاکستان بیټینګ طرف ته راځو سایم ایوب ویش کړی دی محمد رضوان 15 کړی دی بابر اعظم په کې واحد یو بیټسمن چې و 50 وکړل فخر زمان 15 کړی دی افتخار چاچا په کې 30 کړی دی اعظم خان یې اغوسته لس سکور کړی شاهنشاه افریدي 0 سکور کړی دی او امیر جمال 14 کړی دی اسامه امیر یو کړی دی عباس افریدي یو کړی دی او حارث رؤف چې 0 سکور کړی دی دا سکور کارت تاسو ته ښکاري نو پاکستان ټیم بهترین سکور کړی یو 80 سکور پاکستان ټیم وکړل په شپږ سکور سره نیوزیلند ټیم اول ټي20 میچ په خپل نوم باندې کو یو ډیر بهترین ټي20 میچ شو ځکه چې پاکستان ټیم یو سل شل سکور ونه کړل خو هلته هغې هدف ډېر غټ ورکړی یو 200 چې کوم هدف ډېر غټ هدف پاکستان ټیم کې اسامه امیر ډېر غټ سکور ورکړی په وجه باندې پاکستان ټیم ته ټارګټ چې کوم دی هدف چې کوم دی هغه ډېر غټ میلاو شوی همدغه وجه چې پاکستان ټیم ونه شو کولی چېرې بل دا وجه چې پاکستان ټیم چې کوم مین پلیرانو سایم ایوب شو محمد رضوان شو فخر زمان شو افتخار چاچا شو اعظم خان شو امیر جمال شو دې لکانو پکې پرفارم نه کړی خو بهرحال پاکستان ټیم میچ ویلو او یو ښه پرفارم پاکستان ټیم هم شو نیوزیلند ټیم دغه میچ په شپږ سکور سره په خپل نوم باندې کو د ویډیو کتلو ډېره مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ زموږ پیج او یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره نور ښه وخت ولرئ د الله په امان